او اوس د پروګرام په دې برخه کې انتهایی په ادب او احترام بلنه ورکوم د حضرت خواجہ پیر سباق بابا جی نور الله تعالی مرقده خلیفہ مجاز، د شیرګړ د محتمم سے د مدرسې مدرس شیخ د قرآن د تفسیر او د حدیثو حضرت مولانا شیخ محمد صالح صاحب ته چې هغې راشي قال الله قال رسول مونږ ته بیان. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، مشایخ عظام، اولیاء کرام، خصوصاً زمن قارئ مبارک او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانو د دغه مدرسې او د دغه خانقاه تربیت یافتہ ملګرو، زمانه مخکې لوی علماء بیانونه وکړه، خاص کر زمانگ استاد شاہ منصور بابا جی اغی زمان مخی بیانو کا شاہ منصور بابا دا سمرا چی تقریبا علماء کرام دی دا غی استاد دے دا مشر بابا جی سرا منگ 1985 کی ترجمہ کرو سار نبا بابا جی مشر بابا جی سبق ہوئے او ماسپخین نواز سابق سے بیا دوبارہ کا سبق ہوئے 1985 کی آغا محترم، آغا مکرم، آغا معظم شخصیت آغی بیانو کو خدای و برکت مقام دے زچکل دا شرگل نرازم انتہائی خوشحال ہے دا حضرت قاری سے مبارک سرب ملاقات شی دلیل علماء چکم راغلی دی دا طول اولیاء کرام دی عام کسان دلتا نشتا دا طول اولیاء کرام دی دا دغی اولیاء سرب دما ملاقات شی دا سمرا چه مدرسی دی دا سمرا خانقاگانی دی دا دے تعلق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دا مسجد نبوی سر دا دا سمرا چه تربیت را روان دے او دا سمرا ادب را روان دے او دا سمرا علوم را روان دی
دا د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا آداب دی، اغا علوم دی، آغا چکم دی پدغ خانقاگانو کے و پدغ مدرسو کے تقسیمیگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز کسان اغاو چاگبا شرط یو ٹیم کرال دا پیغمبر علیہ السلام سرب ملو شو داغ مدرسے طالبان دیو داغن علوم حاصل کری. زمان دا حدیث کتابونو کی وفد رازی وفد عبد القیس پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام توی دا مشرق دا طرف نیو بہترین وفد را روان دے. دا کسان دی فرمائی لا نداما ولا خزایا، ندی پا دے خپل عمل خپیمان دے و نشرمند شوی دی. عمر فاروق سے فرمائی ماجر پیغمبر علیہ السلام دا مبارک خلینا دا خبر غوریدا نپور نوروتم. آغا کسان راور سیدا فرمائی چی پیغمبر علیہ السلامی ولیدا سورلی پریخو دی خپل سامانی پریخو دا پورن رالا دا پیغمبر علیہ السلام سر ملو شو داغ لاسون اخکل کڑا داغ تندی اخکل کڑا ایمان روڑ داغی چکم سردار دے آغا لائسار دے داغی سورلی و تڑلی سامانی زی پزی کا خپل سورلی و تڑلا سندک رواغستا داغی نے نبی کپڑی رواغستے مخلاصی وینزل و جوڑی بدل کڑا او بیا راغی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملوشا. پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل تاکہ دو صفتو ندی اللہ تہم محبوب دے و دا اللہ رسول تہم محبوب دے، تاکہ صبر دے، تاکہ تحمل دے. دا دوار صفتنا اللہ تہم محبوب دے و دا اللہ رسول تہم محبوب دے. دغا کسوی دا اللہ رسولہ دا دوار صفتنا ما کی کسبی دی کہ خلقی دی، پیدائشی را روان دی کہ کسبی دی ویدا خلقی را روان دی. فرمائی دے دا شکل نہ بد شکلو. پیغمبر علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ دا انسان کمال در دا شکل نہ معلومی، دا انسان کمال دا دو غخو نہ معلومی گی. یو جبدو بلزل دے او بیاوی پیغمبر علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ منگ تکو لو بیانو کا ہر وقت کی منگا نشورات لے زمنگا پلاری کی زمنگا دشمنان مزر قبیلہ دا منگا ہر وقت کی نشورات لے. نو حدیث مبارک کے راضی امرہم بی اربعین و نہاہم عن اربعین دسلور خبر حکم اتکڑے دا ما مراد دی پدیب عمل کوئی او دسلور نے منک کڑی دی دا منحیات در دے نبزان ساتی. داغا کسان دی شدیر وقت بس راغلی دی بیا بکل رازی. دوی ماغا کسان دی فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس چی داغی با نمبر مقررو ساروی بے ساتل آغا کس بندن ساروی و ساتل نور کسان با مجلس کی حاضر شو سبال با دا بل نمبرو دی با دا پیغمبر علیہ السلام مجلس کی کیناستا داغا مبارک خبری بھی اوری دی داغا نبی علوم حاصل کلا. یو صحابی دی وی زماد سارو نمبرو ماجگر کے عالم ساروی میں راوالول پیغمبر علیہ السلام بیان کی صحابہ کرام حاضر دی یو زبردست خبر بیان کلا. فرمائی ماوی زبردست بیانیو کا یو کس زمانہ مخی ناستو آغوی ردین مخی چکم خبر بیان کلا آغا ردین زیادہ زبردست و قیمتی وا شمیو قتل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمائی داغا کسان دی چی دی تباد پیغمبر علیہ السلام سر موقعیات میلا میلا دریم آغا کسان دی چی داور پیغمبر علیہ السلام مجلس کے ناستو. فرمائی طالبان دی داور پیغمبر علیہ السلام مجلس کے ناستو. اصحاب الصفری دا پیغمبر علیہ السلام علوم دا بیادول
او دا بیا ساتل داغا صحابه کرام باغی کلوی طالب علم حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے داغا علوم او داغا معارف ہمان کتابونو کے بیان شوی دی تفصیلی خبرنکم دغا کسان او دغا صحابه کرام دا پیغمبر علیہ السلام علوم حاصل کری دی داغی معارف حاصل کری دی داغی نے تربیت حاصل کری نے او دغا مدرسی فرمایا او دغا خانقاگانی دا داغی وقت نرا روانی دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغی خانقاہ داغی طالب علم دے داغی تربیت یافتہ دے دا پیغمبر علیہ السلام خادم خاص دے پیغمبر علیہ السلام دتا فرمائلیو نور خلق چیز ما خواہ ترازی اجازت بغواڑی او تا عام اجازت دے کم وقت کی ترازی تا عام اجازت دے دتا صاحب النالین بھی لکھی گی دا پیغمبر علیہ السلام پہ زار بور سرو دتا صاحب الوساد بھی لکھی گی دا پیغمبر علیہ السلام تکیا بالخ بور سرو چکل اب پیغمبر علیہ السلام کے ناس بالخ بے اتٹک چکل اب پاسین فرمائی بالخ بے رواغستا صاحب العصا دا پیغمبر علیہ السلام امسا مبارک بور سروا دا بے سنبال کریو چکل اب پیغمبر علیہ السلام روان شا فرمائی دا بدار سا اسباب برابر کرا دے دغی خانقاہ دغی مدرسی طالب علم دے دارنگ یاری او صحابی چکم کمال حاصل کرنے نے او کم علوم حاصل کری دی حق لغیت حیرانی کی آغا علوم و آغا کمالات پدغی مدرسوں کی را روان دی آغا علوم و آغا کمالات پدغی خانقاگانو کی دا دغشان خود لکھی گی او دغشان را روان دی یو صحابی کسڑی بیان کی عقل تمل حیرانی کی دا پیغمبر علیہ السلام سر یو ذل ملاقات شوی دے داغا دزل دنیای بدل کرینا یو ذل ملاقات شوی دے دزل دنیای بدل کرینا یو سڑی بد یمن نراتا فرمائی دم گریو دالی ونی او دا بے دماؤل چاوتوی پیغمبر علیہ السلام بانے سے چل شوی دے دے ہم دم کا راغی دا پیغمبر علیہ السلام سر ملوشا زمامی از دی پیغمبر علیہ السلام تا خطبہ ویلا زما خبری وورا دا منگشی کم خطبہ ویو دا خطبہ تا ویلا وی یوزل لا تبیا ہوا بیایو ویلا وی دا خبری دا چا انسان خبری نری فرمائی دا خبری دا اللہ را طرف نراغلی دی نو دا پیغمبر علیہ السلام در صرف ملاقات سرا داغ دزل دنیا بدل شوا فرمائی ایمان روڑے دے او دا گرنگی صحابہ کرام روایاتو کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل لوحد طرف در اخفل کار دا پارا لار آلتیو قافل اولی دلا سلور سو پنز سو کسان دی چبیر توافظ سے داغی سر یہ وخ دے دائی خوخش فرمائی وی فرمائل داو خرسے خونا وی خرسوں میں وی دا مال راکا ورک دا بزبوزم خزد اخپلکار دا پارنا غلے ام پیسے میں ندی راوڑے طالب پیسے راولے گم اوخی بوتا دے حیران شو ناشنا سریل مخور کا پیسے مراوڑیا برا نوڑی ددغی قافلی چکم سردار داغا خبر شو دیر خبر رالے ددے خیمینا یو زنان آوازو کار سردار بی بیرا وی فرمائل سشبانم بحث دے وی دغشان یوخ یو کسبو تلے دے و پیسے ندے راکڑے او پتن لگی پیسے براوڑی او کنا اگے دے خپل خاون توی دوخ نا قیمت چکے دا سڑی مولی دا غمخ دا دروغ جن سڑی نرے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا داغه مخ د دروغجن سړی دی ان شاء الله پیسې براوړي. فرمایي لږ وخت پس یو لوی تال یو دو کسان را لوی تال ور سره دی وی منګه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلیو دا زما ملمان دي 400-500 کسان دي دا قجوری په وخروا دی بل کسوی تاسو نه چې بنګ نبی کې موخه غسو داغه پیسې مال راکړي دي دا پیسې هغه ته مکمل طریقې سره ورسوا دغه قافلې سردار ویره دغه کس سره زمیلاویګم راغه فرمایي دا ټول کسان ور سره دي ایمان قبول ک د پیغمبر اسلام په نفس لیدل سره داغه د زل دنیا بدل شو. فرمایي عیسایان دي ایمان قبول ک دغه رنګ یو صحابي چکم فرمائی پیغمبر علیہ السلام لیدلے نے ایمان قبول کرنے نے داغی کم بیان دے داغی کم اخلاق دی داغی کم عادات دی دا انشاءاللہ زمان پا داغی مدرسوں کی بیانی گی داغی خانقاگانوں کی بیانی گی ایوان حضرت قاری سے مبارک اللہ علیہ شان ورکنے دے اللہ علیہ مقام ورکنے دے زمان دا مشر بابا جی داغی حقیقی جان نشین دے آغا علوم امانت سر قبول کری دی کم علوم چه دا مشر بابا جیو آغا اخلاق آغا انتہائی امانت او دیانت سر قبول کری دی کم چه دا مشر بابا جیو انشاءاللہ دا علوم دا شان روان دی دا خاص خانقاگانی داغی نفیوزات خوری گی داغی نچه کم دی چه دا کمو کسانو تعلق دے داغی انشاءاللہ دیر لوی تبدیلی برا کم کس یوز اللہ گلے دے آگا بیا خاما خزل کی گی چیز بیا لالشم کم کس چی دا حضرت قاری سب سر بیات کرنے دے زڑ کی گی چیز بیا لالشم زان لبخفلا ددق خانقاہ یو ادنا طالب علمی ددغ خانقاہ یو ادنا طالب علمی یو طالب تچاوی طالب اس سبق ہوئے حغوی کریمہ ببخشائی برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا دازمہ سبق دے دا انشاءاللہ زادنا طالب علم امددگی خانقاہ ددگی مدرسی کوشش کوئی چی سمر ملگری دی چی دغه شان پروگرامونو لرازی دغه اولیاء کرام سره ملاقات شي دغه علماء سره ملاقات شي دغه خانقاګانې چې چلی د عام کسان نه دي دا اولیاء کرام دی او بلکہ خاص اولیاء کرام دی دغه خلق چې کوم دغه خانقاګانو سره مدرسو سره تعلق دی دا اولیاء کرام دی دنیا بل طرف ته روانه ده چې دغه خلق سره تعلقي ایمان به محفوظي اخلاق به محفوظي عقیده به محفوظي یقین به محفوظي ان شاء الله دا سو خبره ما ستاسو خدمت کې وکړي صرف د دې لپاره چې دغه علماء سره دغه صلح سره زما ملاقات شي د قاری سے مبارک ور دغه علماء داغی په دعاګانو کې زئی سواخلم په دغه بنیاد باندې حاضر شم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک.